سلامونه دوستانو نن ورځ تاسو ته په دغه ویډیو کې درخوایم چې موږ څنګه کولی شو د امریکن ډالري ټیک ټاک یو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو زیاتره ملګري همدغه غوښتنه کوي چې موږ ته داسې طریقه راوښیه چې موږ بغیر د وی پی نه بغیر د یو اس ای نمبر نه یا هم دوستانو بغیر د کروم براوزر په خپل موبایل کې د امریکن ټیک ټاک یو اس ای اکاونټ جوړ کړو په دغه ویډیو کې تاسو ته اسانه طریقه درښایم اوس بغیر د نمبر نه همدارنګه بغیر د وی پی نه تاسو بالکل په خپل ټیک ټاک اپلیکیشن کې یو اس ای ډالري اکاونټ جوړولی شئ د څخه به تاسو خپل پیسې ګټلی شئ په دغه ویډیو کې په پروف یا ثبوت سره طریقه درته ښایم نو ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ او که تاسو موږ سره په دغه پیج کې یا چینل کې نه وای نو ټول نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ پیج سره فالو کړئ نو ټول نه ولکه دوستان تاسو چې کوئ هغه دا چې په خپل موبایل کې کوم ټیک ټاک اکاونټ تاسو اوس لرئ د ګوګل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ هغه به تاسو ډیلیټ کړئ کله دوستان د خپل موبایل کې ان انسټال کړئ دغه وروسته دوستان تاسو راشئ زه تاسو یو موډ ورژن ټیک ټاک اکاونټ درکوم په هغې کې خورا زیات ځانګړتیاوې دي په هغې کې تاسو امریکن ډالري اکاونټ هم جوړولی شئ په هغې کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ بغیر د وټر مارک نه همدارنګه دوستان په هغې کې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ خپله ګروپي کې مخکې ځي او ډېر بهترین نور ډېر زیات ځانګړتیاوې هم لري او د دې نوی اپډیټ ورژن مو تاسو ته راوړی دی دوستانو را به شئ د هغې لپاره په خپل موبایل کې ګوګل ته به راشئ کله چې تاسو ګوګل ته راغئ په ګوګل سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ ریچ نیوز ډاټ سی او همدغه به تاسو ولیکئ کله دوستان سرچ کړئ په ولر باندې اتوماتیک تاسو دغه ویب سایټ راخلاصېږي دلته چې کله تاسو د سایټ راخلاص شو دلته تاسو په دې سرچ آیکن کې ورته ولیکئ ټیک ټاک کله ټیک ټاک ولیکه دا اول ټیک ټاک آیکن تاسو ته راځي همدغه عکس به سلیکټ دغه عکس باندې به کلیک واخلئ لږ لاندې به راشئ په خیر کې تاسو ته ډاونلوډ اپشن راځي په دغه ډاونلوډ به کلیک وکړئ دغه نه تاسو ټیک ټاک اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو کله چې تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ را به شئ تاسو په خپل موبایل کې همدغه ټیک ټاک اپلیکیشن را خلاص کړئ نو دوستان دغه زه راځم د ټیک ټاک اپلیکیشن په خپل موبایل کې را خلاصوم کله مې تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک را خلاص کړ سکیپ پې کې په سټارټ واچ باندې به کلیک وکړئ دلته به راشئ اوکې اپشن به ورته کلیک واخلئ نو زه راځم دوستانو دغه د ټیک ټاک موږ ته را خلاص شو را به شئ د کونج کې تاسو ته کوم پروفایل آیکن ښکاري په دغه به ورته کلیک وکړئ دلته به راشئ په ساین اپ بټن باندې به ورته کلیک وکړئ نو دلته ساین اپ باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته وایي چې تاسو اکاونټ د کوم له مخې جوړوئ ایمیل فون نمبر فیسبوک او یا هم ګوګل له لارې زه د ګوګل له لارې جوړوم تاسو په هغه طریقه چې غواړئ په هغه طریقه تاسو بالکل جوړولی شئ دلته به راشئ تاسو په خپل موبایل کې کوم جیمیل اکاونټونه لرئ ټول به تاسو ته راوړي نو یو جیمیل اکاونټ چې تاسو هغه به انتخاب کړئ په کوم چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړول غواړئ همغه به ورته انتخاب کړئ کله دوستان په خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ انتخاب کړ راشئ په ساین ان باندې ورته کلیک وکړئ هغه ته پرمیشن ورکړئ کله چې پرمیشن ورکړئ دوستانو او دغه د اوس موږ ته دغه ټیک ټاک اکاونټ راخلاصېږي بیا ډیټ اف برث درنه غواړي دوستان تاسو په خپل د زیږېدو نیټه ډیټ اف برث انتخاب کړئ هغه مې چې کله دوستانو انتخاب کړله نو زه د هغې وروسته به تاسو په نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ نو دلته بیا تاسو لږ لوډینګ اخلي دوستانو کله چې لوډینګ واخلي بیا تاسو نوم غواړي تاسو به د خپل ټیک ټاک اکاونټ نوم ورکړئ چې کوم نوم یې تاسو جوړوئ په نیکسټ بټن باندې ورته کلیک وکړئ په دې سره بس تاسو اکاونټ جوړ شي په ټیک ټاک کې دلته په ناټ نو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ او دوستانو دې سره تاسو ته ښکاري زموږ ټیک ټاک اکاونټ دغه دی نوی ټیک ټاک اکاونټ جوړ شو نو دوستانو هغې نه وروسته تاسو ته راځم د پوره درې خطونو به ورته کلیک وکړئ کریټر ټول اپشن باندې ورته کلیک واخلئ نو دوستان دلته تاسو ته بالکل پکې ښکار چې موږ ته کریټیویټي پروګرام بیټا اپشن راکړی دی یعنې دغه ټیک ټاک اکاونټ زموږ چې دی بالکل مونټایز کېدلی شي او دې څخه موږ پیسې ګټلی شو نو دلته زه راځم دوستانو کله چې په کریټیویټي بیټا پروګرام باندې موږ کلیک واخیسته دلته دوستانو تاسو ته ښکاري چې موږ ته اپشن راکړی دی وایي چې کله تاسو 10,000 فالوورس پوره کړئ او 1,20,000 په خپل ویډیوګانو باندې راشئ هغه ته تاسو بالکل خپل ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کولی شئ او د خپل ټیک ټاک اکاونټ څخه پیسې ګټلی شئ دوستانو دغه وه زموږ ویډیو په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ د نور ملګرو سره هم شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښه شپې ولرئ